دا بریټنیل شربت د ماشومانو او د غټو د سینې دپاره بهترین شربت دی، خو که چیرې ماشومانو یا غټو ته دا درې مسلې وي، دا درې بیمارۍ وي، نو په دې دوران کې به تاسو هرګز دا نه استعمالوئ، ځکه چې په دې دوران کې دا ممنوع دی او دې ته په میډیکل کې کنټراانډیکیشن ویلی شي. که چیرې ماشوم یا غټ ته د زړه بیماري وه، نو په دې دوران کې به نه استعمالوئ، یا که چیرې د ماشوم یا د غټ چې کوم تایرویډ ګلینډ دی په مرۍ کې چې وي، که چیرې دا د حد نه زیات کار کوي، نو په دې دوران کې به نه استعمالوئ، یا که چیرې د ماشوم یا د غټ نه چرته کې وینه روانوي، د هغه چې کوم رګونه دي هغه زخمي شوي وي او د هغه نه وینه روانوي، نو په دې دوران کې به دا نه استعمالوي چې دا په دې دوران کې ممنوع دي. دا بریټنیل شربت چې د دې فارموله چې ټربیټالین سلفیټ ته که چیرې د ماشوم یا د غټ په سینه کې کوم پیپونه چې پیپړو ته ننوتي دي، که چیرې په هغې کې سختوالی راغلی وي د بلغم د وجې د هغې دپاره استعمالیږي. که چیرې د ماشوم یا د غټ بار بار ساه بندیږي او د ساه تکلیف وي ورته، نو په هغې دوران کې استعمالیږي چې د دې ته استما ویلی شي. او یا که چیرې ماشوم یا غټ ته کوم پیپونه چې پیپړو ته دننوتي دي په هغې کې بلغم راجمع شوي وي، هغه د بلغم نه ډک شوي وي او پړسېدلي وي چې د هغې په وجه هغه ته د ساه تکلیف هم وي او د درد تکلیف هم وي، نو په دې دوران کې هم دا استعمالیږي چې هغې ته برونکایټس ویلی شي. او یا که چیرې ماشوم یا غټ پیپړو ته چې کوم پیپونه دننوتي دي او په پیپړو کې دننه کوم چې د انګورو په شان غوچې دي، که چیرې په هغو کې بلغم راجمع شوي وي او هغه پړسېدلي وي، هغه درد کوي، په دې علامات کې استعمالیږي چې دې ته امفیسیما ویلی شي. یا که چیرې د ماشوم یا د غټ انسان سینه بار بار آواز کوي، هغې دوران کې هم استعمالیږي. او دا برونکو ډایلیټر دی، انسان چې کوم سینې ته پیپونه دننوتي دي هغه خالي کوي، هغه لږ ازادوي چې انسان ته په ساه اخیستلو کې تکلیف نه وي. د دې سایډ افیکټ او نقصانات دا دي، خو دا هله راولي چې دا یو ځای باندې ډېر زیات استعمال شي یا ډېر ټایم دپاره دا استعمال شي، چې دا د زړه رفتار زیاتولی شي، په سر باندې چکر راوستلی شي، زړه کچکولی شي، تبه راوستلی شي، او په سر باندې درد راوستلی شي، او په سینه باندې درد راوستلی شي، او ورسره انسان ډېر زیات بېچینه کولی شي، او ورسره خواله زیاتېدلی شي، او د ماشوم یا د غټ انسان تنده ورسره زیاتېدلی شي، ورسره د شوګر لیول هم زیاتېدلی شي. همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره آی ډي در سره فالو کړي، او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو خپل فرینډ سره یې خامخا شیر کړي چې هغه هم د دې نه څه زده کړي. شکریه، الله حافظ.